سلامونه ملګرو د ټکنالوژي پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. خوشحاله یم چې ټولو ملګرو ته د ډاکس کوین ویدرا وشوه او ورته ورسېدل. ځینو ملګرو ډېرې پوښتنې را سره شریکې کړي دي په شخصي کې، نو له همدې امله مې وغوښتل دغه ویډیو تاسو ته جوړه کړم ترڅو وکولای شو د دې ویډیو له لارې د خپل کوینونه څنګه ویدرا کړو او په ښه وخت کې د خپل کوینونه څنګه خرڅ کړو. نو راځئ دا ویډیو را سره وګورئ، ان شاء الله چې دې کې به ستاسو ټولې پوښتنې حل شي. په سر کې کله چې موږ تاسو ته کوینونه را رسیږي نو په دغه برخه کې ګورئ، تاسو ته دغه برخه درته روښانه کوم. د اسست په برخه کې موږ تاسو ته کوینونه را رسیږي. کله چې اسست برخه باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو ته یو بل برخه را خلاصه شي. ګورئ دلته د اسست په برخه زما په یو اکاونټ کې ګورئ 25,320 کوینونه را رسیدلي، خو کله چې زه دې باندې کلیک کوم یوازې دلته د ترانسفر برخه فعاله ده. کومه برخه فعاله ده؟ د ترانسفر برخه. ترانسفر په دغه برخه باندې چې کله زه کلیک کوم دې برخه باندې ګورئ زه یوازې کولای شم چې په بایبټ صرافي کې د یونی ټریډینګ اکاونټ څخه فاونډینګ اکاونټ ته ز خپل کوینونه ولېږم. یعنی تاسو هم په سر کې بعد ما خو اوس خپل کوینونه ټول لېږلي، تاسو به څنګه کوئ؟ تاسو به په سر کې راځئ، دلته ګورئ یونیفاید ټریډینګ اکاونټ به دلته لیکلی، لاغه وروسته به تاسو په دې ماکس باندې کلیک کوئ. په ماکس باندې مو چې کله کلیک وکړ دلته ګورئ زما و صفر ورخي، خو تاسو به دلته هغه کوینونه چې تاسو ته راغلي دي هغه به ټول دلته راشي. له هغه وروسته به کانفرم ورته وای، چې کله کانفرم ورته ویلې تاسو کوینونه به ټول دلته چیرته راسي؟ په فاندینګ اکاونټ ته. کله چې تاسو کوینونه فاندینګ اکاونټ ته راغله او د 28مې نیټې د اگست د 28مې نیټې د افغانستان پر وخت باندې د سهار 4 بجو کې دا ډاکس لست کیږي. نو هغه وخت چې کله لست کیږي نو تاسو باید څه کوئ؟ څوک کوم ملګري چې په بایبټ کې دوی د خپل کوینونه لېږلي کوم ځای ته به تاسو راځئ؟ د مارکیټ برخه ته. کله چې د مارکیټ برخه ته راسئ، د مارکیټ په برخه باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دغه یو صفحه خلاصه شي. دا صفحه خلاصه شي، تاسو به دلته د سرچ برخه ته ورسئ. د سرچ برخه ته چې کله ورغلئ به دلته به ورته ولیکئ ډاکس. ګورئ دلته چې ما ورته ولیکل ډاکس مې ورته ولیکل، دلته فعلا لپاره څه نه راځي، یو څه راځي لاندې، خو دا بخش چې د پری مارکیټ د وروسته له لس کېدو نه د پری مارکیټ برخه له دې ځایه لرې کېږي. نو د اټکل په اساس باندې موږ تاسو فکر وکړو چې دا د سر ډاګي USDT چې راغلی دا فکر وکړئ چې ډاکس ته ستاسو ډاکس په همدغسې په سر کې په دغه اول کې چې کله ورته ډاکس ولیکئ په دې سر کې به تاسو ته ښکاره شي. له هغه وروسته به په ده باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک ورته واخیسته دا برخه ځکه ما دا نوی اکاونټ د برخه به تاسو ته هم کېدای شي راسي. نو داسې دغه برخه چې کله تاسو ته راخلاصه شوه د ډاکس کوین دلته به تاسو څه کوئ؟ راځئ به په دغه برخه باندې به کلیک کوئ. له دې چې وروسته له دې چې لستو دغه برخه ته به تاسو راسئ، دغه برخه باندې به کلیک وکړئ. چې کله دا برخه کلیک وکړئ دلته به تاسو یو چارت خلاص. دې چارت کې به تاسو وګورئ، دلته ګورئ د هر کوین هغه کوین چې مخ په لوړ روان وي یا مخ پر ښکته را روان وي د دې چارت کې ټول معلومات تاسو ته دلته ښیي. تاسو به دلته په ځیر سره ورته متوجه یاست. کله چې دغه کوینونه د ډاکس کوین مخ په لوړ روان و دلته به تاسو څه کوئ؟ راځئ به د سل برخې ته. ګورئ کومې برخې ته به راځئ؟ د سل برخې ته. ډېر به ورته متوجه یاست ملګرو. د سل برخې باندې به چې کله راغلی دلته به سل برخې باندې کلیک واخلئ. کله مو چې دلته کلیک واخیسته دلته به تاسو راځئ د سل برخې نه ښکته یو بله برخه چې ده دلته دې برخه کې به تاسو بیا کلیک واخلئ. دلته به دا لیمټ برخې نه راواخلئ د مارکیټ برخې ته. د مارکیټ برخه به کله انتخابوئ چې دا چارت مخ په لوړ روان وي، یعنی ستاسو کوینونه ډېرې پیسې کېږي. کله چې لوړې خواته روان وي او یا قیمت مخ په لوړ وي دلته به د مارکیټ برخه ورته انتخابوئ. له هغه وروسته به دې برخې ته راځئ. کومې برخې ته؟ دغې برخې ته. دغې برخې ته دې برخې ته به راځئ او دا به داسې کش کوئ مخ پر وړاندې 100% به دا راوړئ. کله چې 100% ته به دا برخه راواخیسته له هغه وروسته کله چې تاسو دا برخه راواخلئ دلته په دغه برخه کې دلته به تاسو ته د دې کوین قیمت دروخي. اوس به زه د اټکل په اساس په ډاګي کې زه ورته وایم چې زه اوس ما سره ډاګي کوین نشته چې زه ورته وایم دغه غواړم خرڅ کړم، نو دلته قیمت یې راته ښکاره کوي، ټول معلومات یې دلته راځي چې زما دغونه ډاګي کوین څونه ډالر کې. له هغه وروسته به په آخري سټیپ کې تاسو راځئ په سل باندې، په سل ډاګي باندې. کله چې په سل ډاګي باندې مو کلیک وکړ له هغه وروسته د تاسو کوینونه به په USDT یا په ډالر باندې بدل شي او خرڅ بشي. ان شاء الله تر راتلونکي ویډیو د الله په امان.